بسم الله الرحمن الرحيم. چې حضرت پیغمبر علیه السلام بیرته د بیت الخلا نه راووت څه یې ویلې. حضرت ام المؤمنین یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چې د کناراب نه بیت الخلا نه راووت نو دا دعا به کړه: غفرانک اغفر غفرانک اسأل غفرانک. مفعول مطلق یا مفعول به. ای الله، زه د تا نه سوال د مغفرت کوم چې ته مې ګناهونه معاف کړي. دا چې راوبوت بیا یې دغه کلمات وي. اوس دستي سوال واردېږي: ولې څه ګناه وشوه چې مغفرت غواړي؟ قضای حاجت ادا شو، څه ګناه خو نه ده شوې. چې راووت چې ننوځي اعوذ بالله ویې چې شیاطینو نه خدای پاک وساتي. چې راووت ولې غفرانک ویې؟ نو جواب دا ده چې دلته ذکر پاتې شو. موږ موجود پیدا دي دغه دپاره چې همه وخت په دې الله تعالی په ذکر لګیا یو. نو قضای حاجت ځای ته چې ننوتې نن خو بیا ذکر منع ده، ذکر پاتې شو. ځکه غفرانک سوال وکړه چې الله ته مې معاف کړي. بیرته سوال واردېږي چې ذکر چې پاتې شوم خو د الله تعالی په امر پاتې ده، خو خدای پاک وایي د قضای حاجت په وخت کې ذکر مه کوئ. بیا نو ولې تقصیر خو نشته، ولې ما پرې غواړي؟ بیا وایي د دغه د وجې نه چې دا قضای حاجت ته ولې مجبوره شوه، خو د ده په اختیار کې و چا خوړل و. که ده خوراک نه وای کړی دا قضای حاجت به نه کېده. نو دی ور داخل شو، منشه یې د قضای حاجت د ده عمل شو. بیا سوال واردېږي چې خوراک هم مامور به ده، خو الله تعالی وایي کلو واشربو. خوراک خو د الله تعالی د طرف نه امر د ځان هلاکت خو منع ده چې نه خورې د لوږې نه مړ شي، دا خو ناروا ده. نو بیا جواب دا ده: خوړل په اجازه د الله تعالی، ذکر پرېښودل په اجازه د الله تعالی، لیکن فی نفسه نقصان راغی که رانغی. ښځه د نر په نسبت باندې ناقص الدین ده. د دې د دین نقصان ځای چې ذکر کړی چې په میاشت کې دې ته حیض ورځي، د حیض په شپو کې لمونځ نشي کړی، تلاوت نشي کړی، روژه نشي نیوی، خو حکم خو د الله تعالی د لمونځ دی نه کړي. ګناهګاره خو نه ده، خو نقصان خو راغی، ضایعه خو راغله. نر هغه شپږ ورځې لمونځونه یا اووه ورځې لمونځونه کول، هغه ثوابونه یې وګټل، د دین هغه ثوابونه پاتې شو. یا غفرانک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلې یادگار اتباع د حضرت آدم علی نبینا علیه الصلاة والسلام. آدم علی نبینا علیه الصلاة والسلام په جنت کې دغه خاص معهود ونې د خوړلو نه منع و. د ده نه اجتهادي خطا راغله، هغه ونه یې وخوړه، کوز شو، قضای حاجت ضرورت ورته پیدا شو، منشه یې هغه خطا شوه. نو د هغه نه یې غفران مغفرت وغوښت. نو موږ هم په طبع د هغه باندې غفرانکه سوال کوو. یا غفرانکه د شکرانې په معنا ده، د مغفرت ذنوبو په معنا نه. لکه په یو روایت کې داسې راغلي: غفرانک لا کفرانک. کفران د چی شي مقابل راځي؟ د شکر مقابل راځي. شکر په دغه الفاظو نبی علیه السلام او دا یو عظیم نعمت ده چې الله تعالی د موږ د بدن نه د خوراک هغه پوزله شیان، بې فایدې شیان په سهولت او په اسانتیا باندې لرې کړي او موږ ته هېڅ مشکل نشي پیدا. لکه بعضې دعاګانې داسې راځي: الحمدلله الذي اذهب عنا الاذى وعافاني. خدای پلیتي رانه لرې کړه، زه یې پاک کړم. داسې نسخه کې داسې دعا راځي: الحمدلله الذي اذهب عني ما يؤذيني وابقى لي ما ينفعني. چای ګټې شی طاقت راته پرېښی، پوزله شی نه رانه لرې کړه. نو کله لکه په یو دعا چې د خدای شکر ادا کیږي، په غفرانک لفظ باندې هم د خدای متعال شکر ادا کیږي، د الله تعالی شکر یې ادا کړه په دغه الفاظو باندې. یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا الفاظ ویلې د امت سوچ ورسره و. د امت نه ګناهونه کیږي، د امت نه ګناهونه کیږي، د هغو ګناهونه یې د مغفرت سوال کوه الله تعالی ته.
اوس دلته دوی مسلې نورې ذکر کو. اول دا چې د دغو ټولو عباراتو اصلي نچوړ دغه ځای ته راغی چې د نننې په لیټرین کې د الله ذکر پاتې شو، نو دا یو تقصیر ده، نقصان ده. اگر که په اذن د الله تعالی ده دغه دپاره یې غفرانک ویلې. په دغه ځای سوال واردېږي چې په نننې په لیټرین کې کله ذکر پاتې ده؟ د نبي علیه صلات وسلام په شان کې خو داسې راځي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یذکر الله علی کل احیانه. یغه خو د الله تعالی ذکر په هر حال کې کوو. تحوی کې عبارت را روان ده. نو هر حال کې دا معنا لیټرین کې هم کوو، د باندې هم کوو، نو کله ذکر پاتې ده؟ جواب دا ده هغه حدیث مبارک چې پیغمبر علیه السلام ذکر هر وخت کوه، هر ځای کوه، هر وخت هر ځای، هغه ذکر قلبي و. د زړه ذکر په لیټرین کې هم روا ده، منع نه ده. خو پاتې ذکر لساني د ژبې ذکر پاتې شو. اعلا د ذکر فرد خو هغه د وروسته را روان ده چې لسانه نه وي قلبه نه وي. او یا دومه معنا حضرت نبی علیه السلام چې ذکر کوو په هر حال کې دغه حدیث معنا دا نه چې هر ځای په هر وخت کې، دا معنا د عموم د احوالو په دې معنا. او داسې وکه نه وه، او داس نه د شرط ذکر دپاره، او داسې وکه نه، نور داسې نه چې د جمعه په حال کې هم ذکر کو، د قضای حاجت په وخت کې هم ذکر کو، د استنجا په حال کې هم ذکر کو. دا نه معنا، دا معنا او داس به وکه نه وه. یا درېیمه توجیه حضرت پیغمبر علیه السلام ذکر کو علی کل احیانه، د دې دا معنا د هر وخت خپل خپل ذکر وي، هغه ذکرونه د نه پرېښ، په خپل وخت کې خپل ذکر کو. قضای حاجت ته چې ننوځې ذکر چې ده باندې اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. خدا اوس مو ویلې چې بیرته راوځي ذکر چې ده غفرانک یا الحمدلله. طالب ملام غږیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم اوقات نه ضایع کول، د هر وخت خپل ذکر ده هغه ذکر یې کوه. دا معنا ده. دومه خبره مهمه دا چې غفرانک لفظ پیغمبر علیه السلام استعمالوه، ظاهري لفظ ته خو چې وګورو غفران سبق عصیان غواړي، خو د ګناه نه سړی معافي غواړي. انبیا علیهم السلام نه ګناه کېده که نه؟ دا ګورې مهم ځای ده. قرآن عظیم شان ته چې وګورو، احادیثو مبارکو ته چې وګورو، د ډیرو انبیاو په الفاظو کې داسې الفاظ شته چې مشعر په معصیت دي. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فعصى آدم ربه فغوا. مختلف الفاظ دي. اوس نو د دغه په باب کې مبتدعين خویدلی دي، مبتدعين خویدلی دي. حضرت انبیاء علیهم الصلاة والسلام ته څوک صغایر ثابتي چې صغیرې ګناه شته دی نه صادرېدې، کبیرې نه صادرېدې. څوک وایي چې قبل نبوت د دی نه کبیرې هم صادرېدې، صغیرې نه صادرېدې، یو شرک نه ده کړی. موږ د اهل سنت والجماعت خپل عقیده لنډه ویایو. الله تعالی انبیاء علیهم السلام د صغیرو ګناهونه د کبیرو ګناهونه قبل النبوت بعد النبوت ټوله نه ساتلي دي. ساتلي عصمت ماده معصوم دي. عصمت ویایي چې شته، عصمت ویایي دې ته چې ماده د ګناه نه وي پکې. په موږ ټولو کې ګورئ مادې د ګناه شته، د شهوت ماده پر انسان کې شته که نه شته؟ او دا شهوت موږ اکثر غیر اختیاري وي که نه؟ ښایسته څوک ووینو بې اختیاره شهوت ورته پیدا کېږي که نه؟ انبیاو کې دغه غلط ماده نه وه، د هغو شهوت اختیاري و. خپلې بیبي ته شهوت راتلو، پردی ته بدعملي په ټول عمر نه ده تر شوې. صغایرو کبایرو نه الله تعالی دوی ساتلي قبل نبوت بعد نبوت. د نبی علیه السلام د شرح صدر د هلته اپریشنو کې به بیا خبرې مسلم شریف کې انشاءالله العزیز موږ تاسې کوو. خو لنډ به دومره وي لوی حکمت چې الله دوی ساتلي دي سره له انسانیت د خدایم انسانان دي، دویم انسانان دي، نفس خدایم لري. الله تعالی دوی ساتلي لوی حکمت د بقا د اعتماد امت په دی باندې.
که د دوی نه د نبوت نه مخکې ګناوې کېدی هم آینده کې دعوا د نبوت په وخت کې به بیا خلکو اعتماد نه کوه چې ولې ده په مخکې خپله څه کړه بعد نبوت خو خود اعتماد سلب کېږي چې مخکې تر صادرېده یم حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې قوم راغواړي د صفا غونډۍ ته او ورته وایي چې که زه دا درته ووایم چې د دغه غونډۍ په څنګ کې د قوم د دښمن یو لوی پوځ د په تاسې حمله کوي تاسې به ومنې که نه ټولو په یوه اواز ورته وویلې که نه چې او ولې موږ په ټول عمر د تا نه دروغ نه دي اورېدلي 40 کاله په دغه کلي کې اوسېدلی دروغ چا نه دي تر ثابت کړي په ټول عمر تا خیانت نه ده کړی صادق امین هغه اخلاق خدای متعال ورکړي وو چې د ده د اخلاقو نه عقل سلیم چې چا درلود د ده حقانیت معلوموه چې څنګه یې دعوه وکړه د نبوت صدیق اکبر معجزه ونه غوښته معجزه یې ونه غوښته دستي ایمان راوړ نو انبیا ځکه الله تعالی معصوم ساتلی دي دا موږ د خپل وخت حالاتو ته چې وګورو یو چا نه طالبي په وخت کې چڼیتوب په وخت کې یو تقصیر شوی وي طالبي په وخت کې یو تقصیر شوی وي سبق یې لا نه یې شروع کړی په یغه وخت کې یو تقصیر شوی وي وروسته عالم شي ښه انسان وي متقي وي بزرګ شي ولی الله شي خو چې بیا هم د چا سره خبر راغله څوک چې په پخوانیو تقصیرو خبرې دستي هغه پیغور ورکوي که نه ورکوي سره له دې نه شرعان خو موږ منع یو الطیب من ذنب بیا د هغو ګناو یادول روا دي چې یو وارې توبه ترې ایستل شوي په اخلاص باندې خو ګورې هغه ته ځکه موږ اوله ورځ ویلې چې موږ ته احتیاط ډېر پکار ده علماو ته احتیاط ډېر پکار ده ذمهوار یو قوم ته د دین بیانونه کوو خپل عمل کې کوشش ډېر وکړو خپل اصلاح کې موږ ډېر کوشش وکړو چې د خلکو بې اعتمادي ختم شي اعتماد د خلکو د دین د خدمت لپاره نه د خپل ځان د شهرت او د تکبر لپاره حضرت یوسف علیه السلام قسم یې چې درته کړی و ما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء په دغه ځان د ځان صفت نه کوم چې زه ښه سړی یم خو چا بدګمانۍ د خلکو ورکړي چې آینده به بیا یو غټ مسؤلیت ماته را د غاړې کېږي بیا به بیا آینده کې خلک نو تصفیه د نفس یې ځکه وکړه حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اعتکاف کې ده د شپې بیبي مبارکه پښتنې ته ورغله حضرت ام المؤمنین صفیه رضی الله عنها برقونه نه وه تیارې وې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حجرات مبارکه داسې تیت وې د جومات په څنګ کې نو مثلا په اعتکاف کې په یو کونج کې ناسته د حضرت صفیه د کوټې دروازه په هغه ځای کې ده د جومات دروازه په دغه مابین کې نبی علیه السلام د خپلې بیبي سره روان شو په لیارې تر جومات تر دروازې ورسره ځي هلته د باندې 2 صحابه تېرېده چې ویلې ده چې د نبی علیه السلام سره ښځه ده دی خو بدګمانه نه و چې دا پردۍ ښځه ورته راغلې په رسول الله خو صحابه دا ګمان نه کوه دی قدم اوچت کو چې سړی د خپلې بیبي سره ویم چې په بل کې حیا وي نو خو نه ورته درېږي دی قدم اوچت کو نبی علیه السلام دستي ورته ویلې سوکات ځئ دا تاسې مور د حضرت صفیه پردۍ ښځه نه ده هغه ویلې سبحان الله موږ خو په تا بدګماني نه ده ده ورته ویل خبیث شیطان د انسان په وجود کې داسې سرایت کې لکه وینه کله خبیث به د خپل نبي په باب کې هم شک در واچوي د خپل نبي په باب کې به هم شک در واچوي نو دغه د وجې نه نبي علیه السلام چې بدګماني د چا رانه شي اوله نه دستي د ځان سره هغه نه شي بدګمانه نه شي به هر تقدیر انبیا علیهم الصلاة والسلام نه ګناوې نه کېږي چې نه کېږي بیا داسې الفاظ څنګه استعمال شوي دي د مغفرت سوالونه کړن د ظلم تعبیرونه کړن د عصیان تعبیرونه کړن او ای بله وجه ده ترک د اولا چې شوی وي موږ عام انسانان نه په نیول کېږي نه هغو ته زړه کې خوف پیدا کېږي بهتره څه ده چې څومره مړۍ وخورو یو 2-3 ګولې خو موږ او تاسې چې پاس ته ټول پوره کوی شو خورو یې جرم راته لیدی کېږي بل څوک مو ملامتوي خو نبي نه چې خلاف الاولا وشي ده ته دا هم غټ جرم لیدی کېږي ځکه د الله نه ډېر ډارېږي ګناه خو نه ده
نو دی داسې تعبیرونه کوي لکه ګناه چې تر صادر شوي وي، مغفرت غواړي د الله نه. یا اجتهادي خطا، مجتهد قد یخطي و قد یصیب، په خطا کې هم خدای ثواب ورکوي که نه ورکوي؟ په حسابت کې 2 چند ثواب ورکوي. نبی نه اجتهاد کې خطا راغله، خو فرق دا د الله تقریر علی الخطا نه کوي، دستي پوی کوي، خو دغه هم دته جرم لیدی کېږي، دته د خدای نه ډارېږي ډېر، دا هم دته جرم لیدی کېږي. نو الله ته ژړا وزارې کړي. حسنات الابرار سیئات المقربین، د عامو خلکو نیکي د مقربینو ګناه. دغه څه معنا ده؟ یو سړی د په شواروز کې 2 رکعته نفل کوي، الله تعالی ثواب ورکوي، خلک یې صفت کوي پلانکی نفل گزار ده. خو که نبی دا 2 رکعتو باندې اکتفا وکړي، دا د ده په باب کې تقصیر بلل کېږي. یو ولی چې په دغه باندې اکتفا وکړي، د په باب کې تقصیر بلل کېږي. یو څوک 15 وخت لمونځ په جمع کوي، ټول عمر نفل نه کوي، خو لمونځ په پایبندي کوي. نیک سړی موږ بولو که نه وره، ډېر ښه سړی ده، د جمع پایبند ده. خو یو سړی عالم دین ده، هغه په فضایلو په ټولو خبر ده، نفل نه کوي یا تلاوت نه کوي یا ذکر نه کوي، خلک هغه قاصر بولي که نه؟ په خپل علم عمل نه کوي. یو ورځ موږ د ده په لاس کې قرآن شریف ونه لید، یا یو ورځ مو دی په 2 رکعتو نفل ونه لید، یا یو ورځ مو دی په 1 روپۍ په صدقه باندې ونه لید. دا حسنات الابرار سیئات المقربین. د دغه وجه نه دا دی چې تقصیر دی کېږي. لکه اوس دلته عین دغه مثال ته وګورو، د قضای حاجت په وخت کې ذکر پاتې کېدن، د قضای حاجت په وخت کې ذکر پاتې کېدن، دغه خو څه جرم نه ده، دا خو څه جرم نه ده، خو دته دغه هم جرم لیدی کېږي، دته دغه هم جرم لیدی کېږي. او دا بدګماني موږ نه کوو چې په زړه کې بې حضور نه و، د زړه د ذکر بې نه وي. وایي انبیا داسې نه کوي چې یو وخت کې الله تعالی د دوی نه ویر شوی وي، استحضار قلبي خو موجود و. خو دا چې په خوله پاتې شو، دغه هم دی چې تقصیر بلل کېږي، نو غفرانه کوي. نو انبیا معصوم دي د صغایرو کبایرو نه. الفاظ چې راغلي دي چې د الفاظو نه د ګناهو توهم کېږي، هغه وایي دوی ته د الله خوف ډېر ده، ترک د اولا ګناه لیدی کېږي، اجتهادي خطا ګناه لیدی کېږي، اکتفا په کم عبادت ګناه ورته لیدی کېږي. نو د دغه وجه نه دا الفاظ وایي. که نه په واقع کې ګناه د دی نه نشته. دا د موږ عقیده ده د اهل سنت والجماعت. قبل النبوت، بعد النبوت، صغائر کبائر. او د دغه نه بعد مو ویلي و مخکې موږ تاسې صحابه و مبارکین چې ټول اولیاء د خدای متعال دي، یغه نه قصدن دائما کبیره ګناه نه کېږي، محفوظ شي. قصدن دائما که یو نیموار تر شوي وي، بیا الله دستي توفیق د توبې ورکوي، د الله دوست آخرت نه ور خرابوي، دستي توفیق د توبې ورکوي. نو بعضې محفوظ شي چې ټول عمر خدای پاک وساتي چې ګناه تر وم نشي بیخي. بعضې نه داسې چې ګناه خو وشي، خو دستي الله تعالی توفیق درکوي. لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. او بدرینو کې چې موږ تاسې ویلې چې غفرت لکم ما تقدم من ذنبکم وما تأخر، هغه څه معنا وه؟ خو یوه معنا دا ده چې